واشفي صاحب خبره وکړه ولی پاکستان حکومت ایجنسیانی چلی او صحیح خبره دروغ نه ده دا صحیح خبره دا صحیح خبره او د ایجنسیانو په کار تر هر چا دا محترم څلور سپین ږیري خبر دي محترم پیر صاحب گیلانی حضرت صاحب محترم مشر د سنا چیرمن مشپیر صاحب او څلورم ملګری بل څوک ناست دا ټول خبر دی ایجنسیان کوم کار کوي بار یو کار ضروري و یو خبره معافي غواړم یو خبره زه کوم افغانان به نشي کولی یا به نه کوي ورته پام به یې خودي موږ دا فکر لرو موږ هغه ټول قوتونه صاحب صاحب اوري هغه ټول قوتونه چې د روسي فوجونو د راتګ په وخت کې د افغاني ورونو ملګري وو له امریکا نیولې تر کمیونیسټ چینه تر کمیونیسټ چینه نیولې ټول عرب ټول ایران ټول جاپان چې د دوی مرسته یې کوله چېرې ستاسې د استقلال جنګ دی ستاسې د ازادۍ جنګ دی او روس بد کړي دي روس ناروا کړي دي د هغې په نتیجه کې افغانستان وسو افغانستان دړې وړې سو افغانستان برباد سو زه دا وایم زه سر پښې نه لرم پروا نه لري نه ذمهواري لرم زه دا تور لګوم زه دا تور پر امریکا لګوم زه دا تور پر هغه ټولو ملکونو لګوم چې د افغانستان په دې جهاد کې د دې ملګرو مرسته کوله چې ورور افغانستان چې روسي فوجونه ووتل تا ولې زخمي افغانستان پرېښو تا ولې د افغانستان ادارې نه کړې بحال تا ولې د افغانستان د استقلال ضمانت نه وکړي افغانستان خو غرق سوی و په لکونو خلک یې مړه وو ټول قوم معیوب و ستړی ستومانه و بس روسیان پر دې لار ووتل تا پر دې لار منډه کړه افغانستان دې د یو بې مالکه مځکې په توګه بل ته حواله کړي چې هغه د یو بلا و نن موږ راوایو خواست نه زاري نه لکه دلته چې محترمې خورکۍ وویل دا پور به دوی ادا کوي امریکا او هغه ټول قوتونه چې د افغانستان د جهاد په دوره کې د افغانستان بربادي کې کومک کړی دی دوی به مهرباني کوي تر هغو به د افغانستان د استقلال ضمانت کوي چې افغانستان خپل یو ملي اردو جوړوي چې افغانستان یو د ملي استقلال توان پیدا کوي داسې نس کې ته لاړې نتیجه یې ستاسو د دهشتګردو اډې جوړې شوې بیا له بورې یې منډه کړې ولاړه پر بله خوا نو عزیزانو خبره دا ده نړونو چې د جرګو کې خبره کوي دوو مشرانو وعده کړې ده محترم زموږ پرایم منسټر صاحب شوکت عزیز او محترم کرزي صاحب دا وعده کړې ده چې موږ به خپل توان عقل پوه سره شریکوو چې افغانستان هم د بدۍ خلاص شي پاکستان هم د بدۍ خلاص شي په وطن کې امن راسي د دې ټولو دپاره لومړنی شرط دا چې د افغانستان چې جنګ وهلی افغانستان دی د دې د استقلال ضمانت به کېږي د همسایهګانو سه بالخصوص د همسایهګانو سه او بیا د جهانه دلته خلک وایي امریکن راغلي دي امریکن که داسې راغلي دي وروره امریکن زه په خبر نه یم په جرمني کې خلک کښېنستل دا ټول مشران پکښې محترم زدران مشر هم پکښې وو پرون ما روبړو سلو کې راغلی پخوانی ظاهرشاه الله پاک دې ښه وستو خدای دې وبخښي محمد ظاهرشاه هم پکښې دا ټول ملګري ناست وو اقوام متحده مشران ناست وو دوی یو پروګرام جوړ کړ پنځه نکاتي بیا د هغې په نتیجه کې دوی دلته رالل بیا دلته یوه بیړنۍ جرګه وکړه بیا یې بله جرګه وکړه عزیزانو نور مې وخت نه اخلم بیا شیرپاف صاحب جګړه راسره کوي معافي غواړم کوم سره پوهول هغه مې سره پوه سوي به یو وروره موږ په خپله تاسو ټولو ته محترم برهان الدین رباني صاحب ته محترم مجددي صاحب ته محترم ګیلاني صاحب ته محترم سیاف صاحب ته هغه ټولو ممبرانو ته تاسو ډېر همت وکړئ په دون لوی تکلیف کې جنګونه هم سره کړي وو یو بل مې خوش کړي وو جنګي ماحول وو یو پر بل مې لاس واچاوه او افغانستان استقلال ته چې کومه خطره پیښه وه هغه مې بچ کړ افغانستان ته مې یو آیین ورکړ خدای پاک دې ستاسو مبارک کړي تاریخ کې به دا خبره راځي چې دې خلکو دا همت کړی دی دلته یو اساسي قانون جوړ دی په دې لار کې مولوي محمد عمر صاحب د وطن سړی دی ما فضل الرحمن ته وویل ما فضل الرحمن صاحب مهرباني وکړه په دې کوم دلته مشران ناست دي ما که د کرزي صاحب سره نه وینې مه وینه سیاف صاحب محترم پیر صاحب محترم حضرت صاحب محترم استاد مال دا خو ستا شناخته دي وخت یو سره کښېنئ
که تاسو ځینې خبرې د اسلام خلاف بولئ دا د اسلام عالمان دي ورویښاست چې اوس صاحب دا خو په اسلام کې غلطه ده اسلام قانع که محترم پیر صاحب قانع که محترم استاد قانع که خبرې ورسره وکړه ما ته په پاکستان کې د حزب اختلاف مشر یې محمد عمر صاحب دي که نوم پر ځان ږدي که طالب ځان بولي محمد عمر صاحب دې الکشن وکړي د حزب اختلاف لیډر دي دلته ته مال په پېښور کې ستا باچهي ده په بلوچستان په باچهي کې شریک یې له بدخشانه نیولې تر هلمند نه ټول والیان دي دغه وګټي طالبان افغانان به یې ومني د توپک په زور باچهي څنګه سره اخلي یو رول اف لا معافي غواړم که داسې خبره ما کړي چې په هغه څوک زهیر شوی بله صاحب بله 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 هغه چې تا وویل هغه صحیح وه 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 ما مړ که پیر صاحب ته زموږ پیر یې معافي غواړم ډېره لوی جرګه ده ډېره معافي غواړم خدای مې دعا کوئ و سلیمان خېل ووزیر دعا کوئ چې خدای مې پرده وکړي که تا ستا په ژوند داسې واورېده چې پلانۍ خبره وه او محمود یا د دې ملګري د پښتونخوا وطن دا زموږ سره ګډ خلک یو که ستا شک چې محمود دروغ وویل ستا دا حق دی زما ژبه به پرې کوي سپۍ ته بیا چې و سپۍ ته بیا چې و سپۍ ته بیا چې قسم دی چې دنیا جانو ما ورته ویلي دي پرون مې ګردش په جنګ و دا ملا سره دا زما یار لیکن دلته یې ویل چې کاکا دلته مهرباني کړي دا اصل ما جنګ چې هلکه ته نه پوهېږې چې دی زه ښه په خبر یم ته ما ته ورته ویلي مې دي خدای ته وګورئ ګر جهان په خبر دی امریکې خطرناک دمکۍ ویلي دا موږ پارلمان کې وویل معافي غواړم پیر صاحب ما په پارلمان کې ویل ما وروره خدای ته وګورئ ملنډې مه وایئ په قام امریکا یو ذمهوار مملکت دی کافر دی ټیک دی امپریالیست دی ټیک دی پلانې ملک قبضه کړی دی ټیک دی پلانې یې کړی دی هغه د یو دغه په توګه الزام لګوي چې پلانی سړی هلته دی هغه الزام لګوي وایي تا ایټم بم خرڅ کړی دی هغه الزام لګوي چې ته په خارجي ملکونو کې مداخلت کوې په دې نه خلاصېږي چې امریکې ته ښکنځلې وکړي امریکا یو ذمهوار سټیټ دی ذمهوار جواب ورکړي که نه په نتیجه کې به دا ټوله سیمه اور واخلي دا موږ کړي دي پیر صاحب نو عقلمند راشي را کافي ما ته به ډېره دعا کوي پیر صاحب ډېره دعا تشکر سلام علیکم